السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو، نن غواړم داسې طریقه درته وښیم چې څنګه کولی سو هغه فلشونه چې خپل اصلي حالت یې له لاسه ورکړی وي 8 جی بي یا 2 جی بي فلش وي، خو دی تاسو ته 90 یا 190 ام بي ښیي. دا فلشونه هغه وخت دا مشکلات منځته راوړي چې کله موږ تاسو په مک کمپیوټر باندې فارمټ کړو یا د مک کمپیوټر ته یو بوټیبل فلش جوړ کړو، نو دغه مشکلات منځته راوړي. نو نن زه دوه همدغسې فلشونه لرم، غواړم چې تاسو ته دوې طریقې وښیم چې څنګه کولی سو دا مشکل حل کړو یا هغه فلشونه بیرته اصلي حالت ته راوګرځوو. یو 8 جی بي دی، یو 2 جی بي. ټول نه مخکې به راسو 8 جی بي فلش به د کمپیوټر سره وصل کړو، تاسو ته به وښیم چې کوم مشکل دی. فلش مو د کمپیوټر سره وصل کړي. this folder is empty. ټول نه مخکې یو وینډو یا یو صفحه خلاصه کړل، راته ویې لیکل this folder is empty. را به سو تاسو ګورئ 8 جی بي فلش دی، دی ماته ښیي 190 ام بي. چې کله موږ تاسو فارمټ ورته ورکړو، دلته راته ولیکي فارمټ کمپلیټ. په بشپړه توګه فارمټ سو، خو بیرته هم اصلي حالت ته راونه ګرځېدی. را به سو که چیرې تاسو دا ټوله پر اپلای کوئ یا ټوله پر دا طریقې پر وکاروئ، هم دی خپل حالت ته نه راځي. تاسو ګورئ فارمټ کمپلیټ بشپړ سو فارمټ، خو بیا هم خپل اصلي حالت ته راونه ګرځېدی فلش. نو دوې طریقې درته ښیم، یوه د سی ام ډي له لارې، دوهمه طریقه ده د یو پروګرام له لارې چې هغه به د انټرنټ څخه را ډاونلوډ کړو او وروسته به هغه طریقه تاسو ته وښیم. دواړې اسانه طریقې دي، خو تاسو دواړې طریقې در سره زده کړئ چې په راتلونکي کې مو به درد وخوري. د سی ام ډي یا د کمانډ د راخلاصولو طریقه په وینډوز 10 کې سټارټ منیو ته راسئ، آل اپس ته راسئ، د هغه څخه وروسته وینډوز سیسټم ته راسئ. تاسو ګورئ دلته کمانډ پرمپټ ته درته راوړئ سی ام ډي. نو تاسو باید دا په رن از اډمنسټریټر باندې راخلاص کړئ. نو راسته کلیک به ووهئ رن از اډمنسټریټر. چې کله مو راخلاص کړئ، دا یوه طریقه وه. دوهمه طریقه یې هم داسې ده، په سرچ کې سی ام ډي ولیکئ، چې کله دی درته راوړئ راسته کلیک رن از اډمنسټریټر یس. چې کله مو راخلاص کړئ، تاسو به دلته ورته ولیکئ diskpart. diskpart چې مو کله ولیکئ انټر، د هغه وروسته به تاسو ورته ولیکئ list disk. کله چې مو list disk ولیکئ، نو بیا انټر. دلته تاسو ته دوه ډیسکونه راوړي، یو 0 دی، یو هم یو دی. تاسو ګورئ دغه 0 ستاسو خپل د کمپیوټر هارډ ډیسک دی او دوهم هغه فلش دی. نو دلته به ورته ولیکئ select disk 1. select disk 1 چې مو ولیکئ، وروسته بیا انټر. ډیسک یې وپېژندئ، د هغه څخه وروسته به attribute disk clear read only به ورته ولیکئ. کله چې مو attributes disk clear read only ولیکئ، وروسته بیا انټر. د هغه څخه وروسته به تاسو صرف clean ورته ولیکئ. تاسو ګورئ لوړ disk attributes cleared successfully بشپړه توګه سره پاک سو. وروسته په دوم حالت کې تاسو ورته ولیکئ clean او وروسته بیا انټر. د هغه څخه وروسته
تاسو ورته ولیکئ create partition primary به ورته ولیکئ. د هغه څخه وروسته بیا انټر. په اومه مرحله کې به تاسو ورته ولیکئ فارمات اس یا د مساوي علامه چې په انګلیسي کې equals ورته وایي، مساوي علامه به کښېږدئ. وروسته FAT 2 کله چې مو دا ولیکئ. اوس که چیرې په دغه مرحله کې تاسو انټر ووهئ ډېر وخت اخلي، نو فاصله وروسته کویک. چې کله مو کویک ورسره ولیکئ بیا ژر فارمټ کېږي ستاسو فلش. نو وروسته بیا انټر. تاسو ګورئ diskpart successfully formatted the value. په بشپړه توګه فارمټ شو. نور تاسو د کمانډ صفحه یا CMD صفحه، نور تاسو د CMD صفحه بنده کړئ، رابسو فلش ته. تاسو ګورئ ستاسو فلش اصلي حالت ته راګرځېدلی دی، یعنې فلش فارمټ شو، نور خپله اصلي حالت ته راغلی. وجب اشاره اچا درته ښیي تجربې فلش دی مکمل فارمټ شو، خپل اصلي حالت ته راوګرځېدی. اوس به ورسو دوهمې طریقې ته. مخکې مې تاسو ته وویله چې دوه فلش راسره دي، یو 8 جبې و یو 2 جبې و. د 8 جبې فلش طریقه مې درته وښودله په د CMD له لارې. دوهمه طریقه چې ما تاسو ته مخکې وویل چې د یو پروګرام د لارې ده چې د هغه حجم ډېر کم دی، نو د انټرنیټ څخه به را ډاونلوډ کړو، د هغه څخه به ګټه واخلو. د ټول نه مخکې به 2 جبې فلش د کمپیوټر سره وصل کړو چې دا هم هغه مشکل لري. فلش د کمپیوټر سره وصل شو، یو صفحه یې راخلاصه کړه، دلته یې لیکلي دي this folder is empty. رابسو دا هم خاص هغه مشکل لري. اوس به راسو د دې طریقه به درته وښیم چې څنګه کولی شو چې اصلي حالت ته یې راوګرځوو. د هر څه نه مخکې به تاسو راسئ په خپلو کمپیوټرانو کې یو براوزر به راخلاص کړئ چې هر براوزر وي چې تاسو یې استعمالوئ. زه ګوګل کروم راخلاصوم. چې کله مې ګوګل کروم راخلاص کړئ وروسته ګوګل راخلاصوم او دلته به په سرچ کې تاسو ورته ورکړئ HP USB disk. اتومات یې درته راوړي HP USB disk storage format tool. دا یې لینک دی. تاسو به دې سایټ ته ورسئ. کله چې مو دا سایټ راخلاص کړئ نو تاسو ګورئ HP USB disk storage format tools 2.2.3. د دې سایټ لینک تاسو زما د یوټیوب چینل په ډسکریپشن کې ترلاسه کولی شئ، د همدغې ویډیو او همدارنګه د فیسبوک په پوسټ کې هم ترلاسه کولی شئ. دا به را ډاونلوډ کړو. ډاونلوډ به ووهئ. شپږ نوي KB دی. سټارټ ډاونلوډ. اوپن ته ضرورت نشته ولې ځکه چې رن از اډمنسټریټر غواړي. نو رابس ډاونلوډ ته. ډاونلوډ کې پروګرام، په پروګرام کې دا HP USB ډیسک دی. دا به ډیسکټاپ ته راکش کو. دا انسټالیشن نه غواړي ولې ځکه چې د دې حجم ډېر لږ دی، صرف مازې په کمپیوټرانو کې رن یا پلی کوي. راسته کلیک رن از اډمنسټریټر. یس. کله چې مو یس ورکړئ اتومات دی انتخابوي ستاسو فلش، اتومات انتخابوي او نور ټوله برابر دی. خپله
اتومات برابر دی دلته چې تاسو غواړئ ویلیوم لیبل چې هر نوم ورته ورکوئ ورته ورکولی سئ. اتومات خپله کویک فارمټ سلیکټ یا انتخاب دی د هغه څخه وروسته سټارټ. دلته یو وارنینګ درکوي تاسو ته وایي چې کومه ډاټا چې په فلاش کې د هغه تاسو د لاس ورکوئ یعنې ډیلیټیږي. یس به ورکئ. یو څو ثانیې وخت غواړي چې فارمټ سي. اتومات فارمټ سو. د هغه څخه وروسته اوکې دا به بند کو. را به سو فلش به راخلاص کو. اتومات فلش فارمټ سوی دی. خپل اصلي حالت ته راغلی دی. 2 GB دی. د 106.9 MB څخه بیرته اتومات خپل حالت ته راغلی یعنې 6 GB سو. 6.2. نو دا زموږ د نن ورځې طریقه. نو په دې طریقه سره موږ همدارنګه کولی شو چې هغه فلشونه چې ویروس وهلي یا رایټ پروټکټ وي چې نه فارمټ کېږي په وینډوز کې هغه موږ کولی شو چې فارمټ کړو.